چې دا کم ولې پیمان ماشومان او دا ښځې او زنانه خیر پسې روانې شوې او خلک یې تباه او برباد کړل رب العالمین او پوش نورم تباه کېدو ولې دا به اخر څه کېږي خو لږه ټایم د برابر دی ځکه چې خلک دې تباه او برباد کړل چې تا خدای تباه کا نور سیزونه خو پرېږده د چرګې د انډې ته وګوره مخکې به په 10-12 روپۍ وه نن چې څار هم راته وړوې چې بابا مونږ له انډه چې دوکان ته لاړم مې کته نو په 20 روپۍ راله یو انډه راکړه نو انډه دونه دغه ته ورسېده نو دا نور سیزونه خو پرېږده دا عمران خان دی دا ډبل خان دی د دې نه مخکې په حکومت کې چینی په 50 روپۍ کیلو وه اوس په 110 روپۍ کیلو شوه او دې حکومت خو چغې والې چې زه راشم نو زه به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوم او 50 لکه به کورونه جوړوم نو ده خو یو کوټګۍ هم جوړه نه کړه او یو خر هم چېرته نوکر نه کړه میډیسن باره ته زیاره مونږ دلته زه کوم پریکټس کوم مونږ ډېر غریب خلک راځي او ډېر لکه داسې غریبانان خلک راشي چې هغوی په قرض او پیسې والي نو میډیسن دونه حده پورې ورسېدل چې هغه غریبانان زمونږ د دغه نه مصوتېدل د پریکټس نه چې یاره مونږ له هغوی اوس پیسې نشي افورډ کولی هغوی مونږ له نشي راکولی بس نورې دوکې قوم له مه ورکوئ چې امن وي نو میم زرما ټوله زما خو چې جنګ شي نو بیا فوج او پولیس وړاندې کېږي او په خپله پټېږي د عدالتونو نه دا د میلاد قانون ختم کوي او د قرآن قانون پکې راولي نو بیا نوی پاکستان دی یعنی دا زوړ نم بتر دی